دغه نظام د همکاري لپاره راځئ یو وسیع کمپین وچلوو، کوڅه په کوڅه ګرځو، کوچه په کوچه، بیا یې کې گشت کنیم، ذهنسازی کنیم و مشوره بدیم به امارت اسلامی، مشوره برای اصلاح، نه اختلاف برای اختلاف و اختلاف برای تعمیر و اصلاح. او کم زما یو وګړی مسلمان د هیواد اوسیدونکي هغه دې په جرات ووایي لکه اوس د 2000 وکیلانو هغه نماینده چې وفرمایي، هغه به تاسې ته زموږ د وزارت د ارګان 3 نمرې هغه اوس پورې نشر شوی، بیا به هم نشر کېږي. هر څوک چې شکایت لرئ په هر ارګان لله الحمد ساختمان نظام اسلامی و امارت اسلامی این مرغن به اساس اصول اسلام شده، همه ساختمان. خب این ساختمان یکان دفعه کلکین که خراب شود ما شما مسئولیت داریم که ترمیم کنیم. این تو نیست که بخاطر یک کلکین همه ساختمان را از بین ببریم. خود شکم زی که کمزوری وی دا شر القرون ده، او شر القرون که من نظام ده خیر القرون بارو، او دا سی قرن که اصیگو نبی علیه السلام فرمائے یصبح مؤمنا و یمسی کافرا و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا و یبیع دینه لعرض من الدنیا و کما قال رسول. زړه درکوم هرې غوښتنې ته ځواب درکوم، د بشریت او ژوندانه ټوله حساب درکوم، په تبلیغاتو دوکه نشي زما ګرانو لسا، حق د تعلیم او د قلم او د کتاب درکوم، لشل کلان جګړې راغلم ستړی ستړی طالب،